من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. صدق الله العلي العظيم. سورة عبس دا سورت مبارک مکی دی، په مکه شریفه کې نازل سوی دی. سورت عبس بولی ځکه شروع د دې سورت په دغه صفت بشري سره سوی ده چې هغه بشر داسې وصف لري چې کله کله یو کار یې ناخوښه وي، په مخ کې ناخوښي ښکاره کېږي چې هغه تریوالی دی. نو دغه صفت د بشر پکې ذکر کېږي د عبسه په لفظ سره. نو ځکه ټوله صورت په دې سره نومول سوی دی چې دې ته سورة العبس ویل کېږي. دا صورت مبارک سورة سفره هم ورته ویل کېږي، سورة النجم، او دا وروسته د سورة النجم نازل سوی دی. 41 آیات لري، او بل روایت کې 42 راغلي دي. 310 کلمې لري، 510 حرف لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبس خواب دکړل، یعنی ناخوشی په مخ ښکاره سوله د نبی صلی الله علیه و آله وسلم. وتولى اعراض وکي ان هغه وخت جاء چې راتګ وکي هو و دغه نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم لره اعما رانده سړي. دا د دې شان نزول مبارک به اول وایو. په مکه شریفه کې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه غټو قریشو سره مخامخ، یعنی هغه سرداران د قریشو، عتبه و شیبه چې دې زامن د ربیعه و، ابو جهل ابن هشام و عباس ابن عبد المطلب و مخکې چې اسلام یې نو راوړی، امیه ابن خلف و ولید ابن مغیره و. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دغو خلکو سره په خبرو داسې اخته و چې دوی چې دعوت اسلام ورکوي، او کوشش یې دا و چې دا خلک اسلام راوړي، مسلمانان سي، دوی سرداران دي، مشران دي، کشران به ټوله په اسلام سره مشرف سي. په دې وخت کې ګوري یو نفر دی، نوم یې عبدالله دی، ابن ام مکتوب نومیږي، د خدیجه رضی الله تعالی عنها د ماما زوی دی. دا را روان دی، په دې نه دی خبر چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم د دغسې مهمو خلکو سره په مجلس اخته دی. ناری وی
یا رسول الله اقرئني وعلمني مما علمك الله. اے رسول الله، الله جل جلاله صلی الله علیه و آله وسلم پر ما ووایه هغه شی چې ته خدای پاک در ښودلی دی. دا تکراري دا خبره کوي، خو دلته نبي علیه السلام مبارک مشغوله و، نو دا د خبرو نو کوي دی هغه بشري دغه چې دی وصف چې دی تقاضا دا کوي چې نو کې سړي ته خوند نه ورکوي چې یو بل څوک راځي څوک د یو چا سره اخته وي. خو دا مجلس خلاص و، نبي علیه السلام مبارک چې دا څنګه ولاړ شو، دا آیاتونه مبارکه نازل شول چې ته نو ولې دې مثال دغه سړي ته صرف دا دی، دا اعتراض، دا صفت چې الله جل جلاله نبي علیه السلام مبارک ته فرمایلی دی، د الله جل جلاله او نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ته منځ کې یو ربط دی، هغه د دې تر خپل مابین راز و نیاز و تعلیم و آداب و تعلیم و تعلم یې بولې، د هغه شی دی. په دې کې د امت او د بندګانو دخله نشته چې موږ نوم دغسې ووایو چې و نو نبي علیه السلام مبارک خو دغسې و، خو دا هغه بشري تقاضا ده. نبي علیه السلام مبارک خو یو بشر و، انسان و، داسې نه و. نو دغه شی چې نبي علیه السلام مبارک ته په مقابل کې د عبدالله ابن ام مکتوب وویل سو، نو بیا چې به هر وخت دی رالی نبي علیه السلام مبارک به ډېر اکرام کاوه، او چې دجرې به ولیدي والمرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا دې وي په هغه چا سره چې ما ته عتاب وفرمایه رب زما په شان کې د ده. نو بیا به ورته یو حاجت لري که نه لري؟ عبدالله ابن ام مکتوب ویل یا زه نه لرم حاجت. او دوه وارې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې په غزا پسې تللی، دوه وارې دی والي پر ټوله مدینه منوره نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مقرر کړی دی. بیا دغه عبدالله ابن ام مکتوب او دی مؤذن د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم هم و. دا ام مکتوم دا وای د پلار د مور، یعنی د انا نومو چې د هغې نوم عاتکه وه، عاتکه، نو ده ته هم په هغه نامه سره ویل کېدل. او د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم خدیجې رضی الله عنها د ماما زوی هم و، یعنی د سرخیلو څخه هم و د هغه طرفه څخه. او دی مبارک وای دلی په مدینه منوره کې وفات شوی دی، او بیا په جنت البقیع کې دی دفن شوی دی. او بعضی روایات وایي چې د عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د قادسیې په جنګ کې وای تور بیرغ په لاس کې و، ورې په شهادت رسېدلی دی، ورې ښخ شوی دی. داسې یو روایت هم راغلی دی، خو ډېر علما پر دې باندې دي چې عبدالله ابن ام مکتوب دا په مکه معظمه کې په مدینه منوره کې وفات شوی دی، په جنت البقیع کې دفن شوی دی. نو ځکه الله جل جلاله اوس فرمایي عبس خواب د کړه نبی صلی الله علیه وسلم وتولى اعراض وکي ان هغه وخت جاء چرالی هو دته الاعمى عبدالله ابن ام مکتوب چې دی ورته رالی او سوال یې وکړي چې ما سره تعلیم راکړه. نو الله جل جلاله نبی علیه السلام مبارک ته اشاره وکړه چې دی ورته راغلی د خوابه د کړل. وما یدریک چې شپو کړی که ته او نبی علیه السلام مبارکه لعل شاید چې هو دغه عبدالله به یزکي ځان پاکي، پاک به کې ځان د ګناه څخه چې ستا څخه کوم نصیحت واوري، او یذکرو فند به واخلي،
دا ستا په خبرو سره فتنفع ګټه به ورسي هو دته الذکرا هغه پند هغه نصیحت ستا هغه موعظې ستا به دته ګټه ورسي. ته نو څه پوه کړې چې دی به ډېره ګټه واخلي که به هغه خلک چې قریش دي سرداران د قریشو بلکې دی ډېره ګټه پورته کوي. نو په دې وجه باندې کم وخت چې یو استاد سبقان وایي په دې سبقانو کې به بیا ګوري چې په دې شاګردانو کې څوک ډېره کوشش کوي مطالعه کوي اخذ کوي نو هغه سړي ته به وایي ډېر التفات کوي. هغه استاد هم وایي غبي دی استاد غبي دی چې د خپلو شاګردانو احوال درته نه معلومیږي چې څوک زما په شاګردانو کې کوشش کوي څوک یې نه کوي څوک دا سبق په سر رسوي څوک یې پر نیمۍ پرېږدي څوک یې در کوره رسوي څوک یې د ځانه سره ملګري کوي. نو استاد به د شاګردانو ته متوجه وي په هر سړي ته بې جلا جلا فکر وي. نو سړی چې استاد کېږي نو په شاګردي یې پای ته رسولي وي نو هغه د شاګردۍ مقام هم ور معلومیږي چې زه په شاګردۍ کې وم کم حالت ته کم شاګرد قابل د قدر دی او دغه شاګرد مې لایق دی یو شی زده کولی سي او فکر کوي او ذهن یې ښه تیز دی نو دې ته بیا ښه دا ده چې ښه پاملرنه سړی وکړي تر هغه چې هغه نه پوهېږي یا سر نه خلاصوي یا کوشش نه پسې کوي. او داسې خلک چې نه اهله خلک وي نه قابله خلک وي نو دې ته وایي درس ورکول پوهه ورکول وایي دا لکه پر یو ګنبته باندې چې جوزونه غورځوي جوز به نو پر یو ګنبته باندې کله تکیس نه تکه کېږي. نو دغسې دغه شاګرد چې دی دا که څه هم اول تاوان یې دغه دی چې دی کوشش نه کوي مطالعه نه کوي او د خپله ځانه سره دغه علم نه ساتي. اول تاوان بیا داسې چې دی به خپله نالایقه و ناقابله و بې علمه پاتې سي. نو دا خو ټوله په جهالت کې دی غوټه دی دغسې غوټه کېدو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. او دوهم چې دی هغه فیض چې د استاد سره وي هغه نسي حاصلولی ځان ته ولې که دی په دا کتابو په دې باندې کوشش وکړي نو بیا دی متوجه کېږي و خپل استاد ته. نو چې بیا متوجه سو هغه زده کړه خو دی کوشش کوي په دې کوشش کې که څه هم وایي د ده سر خلاص نسي خو د استاد برکات دته راځي هغه فیض د استاد دته ورسیږي. نو په دغه وجه باندې به استاد وایي د خپلو شاګردانو مطالعه کوي. نو اوس دغه عبدالله ابن ام مکتوب خو ډېر په شوق را روانو او د زده کړه د علم کوله د نبي علیه السلام مبارک څخه او هغه خلک چې وه هغه متکبرین وه هغه داسې خلک وه چې اراده یې د دې نه درلوده چې د نبي علیه السلام مبارک څخه علم زده کړي یو شی زده کړي. نو ځکه الله جل جلاله نبي علیه السلام مبارک ته عتاب وفرمایه چې دغه خلکو ته مخ راګرځوه چې دا طلب کوي د علم لائقین خلک دي په غم یې ورک دي مطالعې پسې کوي دا د کوشش پسې کوي تک پسې کوي دغه خلکو ته زده کړه ورکوه نه هغه چې په کورو کې ناست وي او یا ضرورت نه ورته لري ستا خبرو ته تور ته ګډېږي ته ورته سبق وایه ته دې ته پند وایه نو ځکه دا بیا توهین د علم راځي. په هر بازار او په هر کوڅه او په هر دکان کې هم سړی د خپل علم نه استعمالوي چې بعضې خلک تبلیغیان ګرځي کور په کور کوڅه په کوڅه دکان په دکان هلته دې کې توهین د علم راځي. علم اصل شی دی شاګرد به په استاد پسې ځي بې علمه سړی به په علم پسې ځي استاد ته به کښېني نو استاد څخه به علم زده کوي او دون اخلاص به ساتي چې دی د خپل استاد څخه فیض او زده کړه وکړي دا حاصل کړي. او که چیرې داسې وي چې دی اداب نه ساتي اخلاص نه ساتي د مقام او د هغه وخت او د درس او تعلیم او تعلم د دې هیڅ مراعات نه ساتي نه وخت نه رخصتي نه حاضري نه درس وخت کې متوجه کېدل
دا سړی شی نسی وړلی، دا که شی م یوسي آخر پای وشویش، دغسې ولاړ شي. نو اول اخلاص پکار دی، بیا ادا پکار دی د استاد سره. امام شافعي صاحب مبارک وایي ما په ټول عمر چې لاس پورته کړی چې اول مې امام محمد صاحب ته دعا نه ده کړې، د استاد ده، ما خپل ځان ته دعا نه ده کړې. امام صاحب مبارک وایي ما خپل ځان ته دعا نه ده کړې چې اول مې خپل استاد ته دعا نه ده کړې. شل کوڅې و اخوا ته د امام صاحب د مبارک استاد کورو، شل کوڅې و اخوا ته د پښې هغه طرف ته نه غځولې چې پرېوتی به، دلته زموږ د استاد کور دی چې بې ادبي ونسي. داسې رقم څلور سره مذهبو امامان دغه خبره کوي چې موږ اول خپل ځان ته دعا نه ده کړې چې استاد ته مو نه یې کړې. د استاد سره که ته چیرې اخلاص ونه لرې، ادب ونه لرې، او هغه قوانین د تعلیم و تعلم سره مراعات نه کړې، نو ته کم شی بیا نسې حاصلولی ورسره. نو د استاد په باره کې راځي چې استاد د علم دین چې دا وي په ښه معنا سره د خدای پرسته وي، دته څه چې مایان په دریاب کې دعاوې کوي، میږیان په غارو کې دعاوې کوي، د ده دپاره استغفار غواړي، بلکې دا ټول مخلوق چې الله جل وعلا پر دې باران کوي، رزق و روزي ورکوي، په برکت د استادانو یې ورکوي، هغه معلمین د دین په خاطر یې ورکوي، دا یو ستره سرمایه ده په دنیا کې. نو ځکه هغه ټوله دې ته دعاوې کوي. د عالم خوب عبادت، خوراک عبادت، چې پکښې اخته وي تعلیم و تعلم درس، دا عبادت. نو په دې وجه باندې تاسو وګورئ نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثین د انبیاو دي. د انبیاو څخه خو دینار و درهم په میراث نه دی وړل سوی، اخو اغنیا نه ونو، نو خو دا علم په میراث نه وړل سوی دی. د انبیاء علیهم السلام وظیفه څه شي وه؟ د مخلوق دعوت د الله جل وعلا بندګۍ ته. الله جل وعلا په دې مخلوق باندې پیژندوي په صفاتو سره، او دغه رقم حق رسالتونه چې د رب جل وعلا له طرفه راوړي وو هغه یې در غوږو پورې ورسول. نو عالم هم دغه وظیفه د سرته رسوي. نو په مخلوق کې بهترین انسانان انبیاء علیهم السلام دي، او بیا در هغه راوروسته بیا هغه علما دي چې د دین خادمان دي، د دین خدمت کوي. نو په دغه وجه باندې چې د دې مقام ډیر اوچته دی، الله جل وعلا د خپل استاد په خاطر د مشکلات ورحلوي، دته د علم نصیبه ورکوي، او کم فیضات و رحمتونه چې استاد ته ورکوي دا شاګردان یې هم ځینې برخورداره کېږي، د الله جل جلاله یې هغو ته هم ورکوي، فیضات ورکوي، رحمتونه پر کوي، مشکلات ورحلوي. ځکه دا تاریخ کې دا راغلي دي چې الله جل جلاله نبی علیه السلام مبارک ته بې پایانه انعامونه پر کړي دي، خو په دې انعامو کې په اکثرو کې امتیانو سره داخل دي. اوس لیلة القدر شپه نبی علیه السلام مبارک ته ورکړې ده، تر زرو میاشتو بهتره ده، ټول امت ته یې ورکړې ده چې هر امتي تلاش کوي خدای پاک هغه ثواب ورکوي، سره مخامخ کوي. حوض کوثر الله جل جلاله نبی علیه السلام مبارک ته یوازې ورکړی دی، څوک یې نه لري، خو د دې څخه امت هم برخورداره دی. ورځ کې د قیامت امتیان راځي، نبی علیه السلام مبارک د حوض کوثر څخه دی اوبه څښي. داسې نو ډېر شفاعت الله جل جلاله نبی علیه السلام مبارک ته ورکړی دی، خو دا شفاعت د نبی علیه السلام مبارک ته خپل امت سره شریک کړی، د خپل امت شفاعت کوي. نو هغه کم امتیازات چې خدای پاک د یو چا استاد ته ورکړي وي هغه دې ته هم بیا هغه شی حاصلیږي، خو دغه شی ستا چې اخلاص او ادب به موجود وي، که دغه شی نه وي بیا نه موجودېږي. نو ادب د امام صاحب مبارک د ادب مو ولیدي چې شل کوڅې و اخوا ته د استاد کور د پښې نه ورته غځولې، حتی وایي که د لمانځه وخت و چې استاد اجازه نه یې ورته کړې، دی حق نه لري چې استاد د لمانځه وخت، دا هم یو قسم د نوع یو لوړوالی پر استاد ثابتېږي بیا. او هیڅ قسم د اقسامو اعتراض پر خپل استاد باندې
دا جواز نه لري. دا سبب د قطع د هغه فیض و رحمت ګرځي. هغه بیا دی نه دغه کېږي چې د دې په خپل عقیده کې ګډوډۍ ولري، په خپل باطن کې اعتراضات ولري، در هغه ځان پوه بولي، هلته هغه فیض و برکات ټوله پر ده باندې قطع کېږي. دا سبب د قطع ګرځي. نو په دغه وجه باندې د استاذ حق چې دی هغه نهایت ډیر دی. نو زموږ استاذ د استاذ حق خدای پاک توفیق راکړي چې ورې کو. دا داسې مثال لري چې په ورځ کې د قیامت وایي الله جل جلاله یو عالم ته ووایي چې ورسه د خپلو شاګردانو شفاعت کوه، که څوم ستا شاګردان نو عدد در ستورو د اسمان وایي زیات لا هم ستا شفاعت قبول دی په شان کې دی. دونه قدر و عزت خدای پاک ورکوي. او یو څوک یو عالم چې وي که څوم وایي پړسي په خپل عمل کې، خو د علم دین ته خدمت کړی وي، اخلاص د خدای پاک د دین سره وي، نو الله جل وعلا ورته وفرمایي چې ما دا علم په تا کې ایښی و، نو زه دا خپل علم نه ضایع کوم، زما بخښلی یم. الله جل وعلا یې وبخښي. خو البته داسې شی هم سته چې وایي د مځکې د اسمان تر څرمنې را لاندې بد خلک به وایي علما وي، فتنې به د دوی سره زیږي، بېرته به وایي دوی ته ورګرځي چې هغه علمای سوء نبی علیه السلام مبارک یاد کړي دي. د هغو مطلب د خدای د دین خپرېدل نه وي، هغه خدمت یې مقصود نه وي چې انبیا علیهم السلام په دې مځکه کې کاوه. نو بیا د دې څخه چې دا کار نه کوي هغسې اعمال صادریږي. داسې فتوا به صادره کړي چې نه به خدای وایي نه به رسول وایي. دا یو فتنه ده، د څه وزېږېږي. مخلوق په اخته کې فساد العلیم فساد العلم به رزم جوړ. نو دغه شان هم ستا چې علما یو سو دا هم په هره زمانه کې ستا دا بد ملایان، په نامه ملایان، ښه ملا به وي، رنګ به یې ښه دغه وي، هلته په باطن کې به لکه اوروس جوز دغسې هېڅ چې هر څونه خبرو ته کښېنې د زړه قدر تاثیر دی پکښې چې ورته ګورې خوند نه وي پکښې، په خبرو کې اثر نه وي، په ناسته کې اثر نه وي، ټوله بس بنا بر دنیا باندې وي، بنا بر جاه و جلال باندې وي، بر قدرت باندې وي، یا هغسې وي یا هغسې وي. هغسې موږ لیدلي دي چې دا تېرو نظامو کې به خلک و مړي به یې کول، ملایان به هم په هغه صف کې ورسره ولاړ، هغو ته به یې فتوا ورکړي چې وژنه یاست. بد خلک به و، ناروا خلک به، د خدای و رسول څخه به نافرمانه خلک به هم به په صف کې دی ولاړ. هو دا 45 کاله کېږي چې وایي د هغه کیسه شروع ده. نو هغه ته علمای سوء ویل کېږي. هغه نو بیا په دې علماو څوک نه راګډوي. علما یو صفت لري که دا صفت پکښې کې و نو پوه سه چې دا عالم دی، قدر یې وکړه. انما یخشى الله من عباده العلماء، چې د خدای پاک څخه بیریږي هغه بندګان دي، د خدای پاک چې هغه علما بندګان دي، د خدای پاک څخه هغه علما چې بیریږي. نو دغه د وهم و د خوف و د خشیت و د بیرې صفت که پکښې موجود و نو پوه سه چې دا عالم دی. او که دا نو پکښې هر څه چې وکړه، هر څه چې وویل، هر څه چې کول، نو دغه بیا نه دي برابر. نو الله جل وعلا دې موږ تاسو ته پوره اداب د استادانو را نصیب کړي. دا دین چې راغلی دی پر استاد باندې دون اعتماد، دا دین ټول دغه اعتماد را رسولی دی چې هر عالم خپل شاګرد ته درس ورکړی دی، د غوږ ورته نیولی دی. استاد یې دا نه دی ویلي چې تا د کومه دا خبرې راته راوړلې، خپل استاد یې اعتماد و باور وي. نو دغه اعتماد و باور دغه شاګردان لوړ مقام ته رسولی دي، د علم خاوندان یې ګرځولی دي خدای پاک، بیا دی دغه دین نورو شاګردانو ته دغسې ورسولی دي. اعتماد یې و تر دغه نن سنې پورې. خو اوس آلات کړکېچن شول، اوس بې اعتمادي چا راوړل؟ هغه چې د مذهب سره تعلق نه لري، کم رقم ډلې، دا بې اعتماده دي چې خپل استاد یې خبر ورته کوي، وایي دا چا ویلي دي. که خپل استاد څخه سند غواړي، په خپل استاد اعتماد نه لري. که خپل مور و پلار یې څه ورته وایي، وایي دا چا ویل، ما ته سند پېښ کړ. دا خو نه په آیات کې سته نه په حدیث کې سته. په خپل مور و پلار بې اعتماده، پر خپل استاد بې اعتماده. بیا نو چې دغه بې اعتمادي شروع وي، بیا نو چې د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم قول راسي، بهر نبي علیه السلام مبارک ته وایي دا بیا چا ویل،
کوم دي چې خدای پاک ویلي دي نعوذ بالله پر نبی علیه السلام مبارک هم دا اعتماد دی ختم دی. نو دا خلک چې دي دا یو مخ بې اعتماده خلک دي. اوس موږ په جامعه کې دا زموږ مؤمنان دي خیراتونه کوي ښه کارونه کوي قرار دغه یو بلا پر پیښ شي دا ته ولې کوي کوم سند لري نه په آیات کې نه په حدیث کې ستا وروره زه په خپل استاد اعتماد لرم زه په خپل عالم معتمد یم اعتماد مې دی پر هغه باندې هغه ما ته ویلي دي نو الان سر زه دغه غواړم اعتماد غواړم خو دا شی اوس په موږ تاسو کې بې اعتمادي یو مخ دې خلکو خپره کړل چې پر ما بې اعتماده کړل زه پر تا بې اعتماده کړم استاد پر شاګرد بې اعتماده کړي شاګرد پر استاد بې اعتماده کړي هغه پخوا اعتماد چې و چې دا دین هغه اعتماد را رسولی و هغه یې استاد را بې اعتماده کړي. نو په دغه وجه باندې چې اخلاص پکار دی ادب پکار دی د علم سره د استاد سره ډیر کوشش به سړی کوي حتی په کتابو کې بلا سړی چې دا کتابونه یې لا به په خپله اندازه باندې دا کتابونه چې دي نو اصل کتابونه چې دي هغه آیات او حدیث دي نبی علیه السلام مبارک یو طالب وایي بخاري شریف پروت ما سره بیره د منطق یو کتاب پر کښېښوی وایي چې پرېوتلم خوب وینم چې دا زما پر کتاب پر بخاري شریف خر ولاړ دی ډېر مې خوا بده شول چې راکښېنستم چې ټول مې کتل کتاب مې پروت دی د منطقو کتاب سره بیره پر پروت دی ژر مې ځینې راایستی یعنې پخوا دونه صفا طالبان وه چې دا یو کتاب یې مازې په خپله رتبه کې د هغه کښته رتبه وه د لوړې ښه ویلی دستې دغه رقم خوب به دي چې دا دې غلط کار و دغونه صفا روان صفا ژوند نو د کتابو سره به سړی د هغونه اداب ساتي مراعت به کوي استاد سره به ادب کوي د علم سره به ادب کوي او کوشش به کوي چې دغسې په اوبو لاهو لاړ نسي دا علم د استاد چې ما ته یې کړی دی په اوبو لاهو نسي یعنې څه معنا چې زه وایم بیا سر نه په ګرځوم چې ما څو وارې درته ویلي دي چې تاسې خپل تفسیرونه پیدا کړئ په دې کې خوندونه موجود دي بیا بیا تاسې خپله ګورئ بیا بیا معنا ګورئ په پښتو تفسیر کابلۍ تفسیر شته او دغه رقم تفسیر یسیر شته دا ښه اسانه تفسیرونه دي نور ډېر تفسیرونه شته نو دغه تاسې کتلی سئ مولانا شفیع صاحب هم دغه رقم بل تفسیر جوړ کړی دی 10 جلد 11 جلده کې دی ښه تفسیر دی پښتو داسې ایوبي صاحب مرحوم جوړ کړی دی مولوي عبیدالله ایوبي رحمت الله علیه وفات شوی دی مشر سړی په نوي کلنۍ کې دا تصنیف وکړي 18 جلده 19 جلده کتاب یې تفسیر په پښتو جوړ کړی دی هغه لا دراز دی دغه لنډ تفسیرونه ګوري د شپې بیا بېدېږي په دې خاطر چې دا علم دې سولاړ نسي اورئ یې بیا اوس خو دا دې ټیپېږي هغه دغه مو راوړي ټلیفونو لمبرونه مو راوړي ټیپ یې کوي او د په نورو ممالکو کې مسلمانان ګټې پر اخلي اوري چې دلې هم اورېدلی سي چې دا علم دغسې ولاړ نسي علم چې دا سره زر دی او ورکه د مسلمان ده دا ورکه چې ستا خپله ورکه په لاس درځي نو ته یې ولې نه رااخلې نو اما دونه قدر خبره ده من هغه څوک استغنا چې هغه ځان مستغني ګڼي په مال سره چې قریش و سرداران و فانت ته چې له هغه لره تصدا معنا د هغه سره خبرې کوې مخ ور اړویه وما علیک پر تا خو نسته او نبي علیه السلام مبارک ان دا لا یزکا چې دوی ځانونه پاک نه کړي ایمان را نه وړي پر تا خو ماز تبلیغ دی اما دونه قدر خبره ده من هغه څوک جاء چې راغلی دی که و تا ته چې هغه عبدالله ابن مکتوب دی یخشا یسعا هغه چابک راځي دا ستا و درس ستا و خبرو ته او هو یخشا هغه د الله جل وعلا څخه بیریږي نو بیا په شاګردانو کې چې څوک متقي و ښه سړی و دغه سړی حقداره دی په ښه تعلیم او په ښه تربیه سره په ښه پاملرنه سره چې د استاد خوا ورته کېږي چې د خدای پاک سره ډېر بیریږي فانت تجي عنه د هغه څخه تلها معنا ته ځان مشغوله کوې کله داسې مه کوه او نبي علیه السلام مبارک انها دغه صورت دغه آیاتونه مبارکات چې دي تذکرتون دا موعظه ده ټولو خلکو ته فمن اعرض سو شاء کې خوښ من ذکره دا پاندې واخلي په دې آیاتو سره فی صحف په نوشتو کاغذو صحیفو کې دي مکرمه چې هغه ډېر مکرم دي په نزد د خدای پاک مرفوعه ډېر لوړ دي په اسمانو کې مطهره پاک دي د مسکېدو څخه د شیطان بأیدي سفره د لوح محفوظ ته لیکل کېږي په لاسو سره د هغه سفره مقرب ملوکو چې سفیران دي
الله جل جلاله له طرفه څخه لیږل کیږي د هغو په لاس لوح محفوظ څخه دا لیکل کیږي کرام چې هغه مکرر برره نیکوکاره دي د الله جل جلاله اطاعت کوي په هغو په لاس سره دغه آیاتونه مبارکه لیکل کیږي نو قتل الانسان مړ دې کړه سي انسان لعنت دی پر انسان کافر باندې ما اکفره چې شي بحث کړی دی پر کفر باندې چې دی کفر کوي ما چې شي دی حمل کړی دی پر کفر باندې من ای شيء د چې څخه خلقه دی خدای پاک پیدا کړی دی او بیا دی کفر لاره مختار کوي من نطفه لمنی وسخه پیدا کړی دی من نطفه لمنی وسخه خلقه پیدا کړی دی فقدره بیا اندازه کړی دی چې دا یپلا سلويشت په منی وی بیا وینوي بیا ژولې غوښه سي بیا انسان سي بیا شپږ میاشتې نه میاشتې د مور په نس کې ورې پرورش ثم ورسته السبيل لار د وتويه يسره الله جل جلاله اسانه کړی دا د ډاکټرانو په دې ماشين آلاتو سره د مور څخه چې دا بچی پیدا کیږي دا نه دي اصلي شی چې دی هغه د الله جل وعلا په قدرت سره دا کوچنی سمیږي چې وخت راسي خپل الله جل جلاله په امر سدس وهغه لارې ته د خروج چې راوځي باید دی نو بیا دی خپل دغه سي راوځي اوس په خوا وختو کې دا ماشین آلات نه دا شان نه څنګه دا کوچنیان روغ رمټ پیدا کېدل مور به هم د صحت خاوند و کوچنی به هم د صحت خاوند تر دا اوس حالات ډیر پر مخ خدا ټول الله جل جلاله یې کوي بیا هم دا سببونه دي پیدا سوي دي که مشکل نه لري ټکر نه لري خو اصل شی بیا هم چې هغه ډاکټر کې هم الله جل جلاله یې تر څه د کوي څه د کیږي چې نه کوي الته مور فرقي پر ملس خو اراده یې نه وي نو خدای پاک ثم سبیل بیا ورسته لار د خروج یسره ورته اسانه کې د نس څخه د مور را خارج کی بیا چې ژوند پای ته ورسېږي ثم اماته خدای پاک یې مړ کړي دا سړی فاقبره نو بیا وګرځوي په قبر کې هلته یې پټ کړي نو په قبر کې دا انسان شخیش اوس علما په دې کې یو بله خبره دا وه چې دا بد عملونه چې دي ډېر نابود دي دا سړی وایي د بدو خلکو سره چې وایي یو ځای کوي دا شی وای استف حتی علما لیکي وای کچيري یو څوک لیواتتکار او لیواتتونه کول کم وخت دی مرسي ملائکه دا قبر وړي دی وړي په قومه کې د لوط علی السلام التش شخي التز یو بل بد عمل د کفر چې څوک شخ په خوشي سره کوي نو بیا چې دی مرسي وای دا قبر زی وهغه ذات د اشقیاو الته نقلیش نو په ورځ د قیامت د هغو سره بیا راپورته کوي نو شقاوت بد شي دی په جامعه کې د مؤمنانو چې اشقیا دي وای دا نقلیش په دې قبرو کې نه پاتیش نقلوي او چې دنیا په هر کونج کې سعدا او نیکبختیان او خدای پرسته بندگان وي دوی چې مرسي الله جل جلاله په امر ملک وای قبر راوړي د مسلمانانو په اجر کېږي دا حق دا غسي یو سړی مړ شو نو څه زمانه وروسته شاګرد په خوب ولیدي خو دوی په داسې محله کې وه چې هغه بده محله وه نو بیا هغه شاګرد ویل چې زما کورنۍ ته ووایه که مو بیا زیارت کوئ زما یو وخت مدینې شریف ته رالاست زما قبر چې دی په جنت البقیع کې دی عباس رضی الله تعالی عنه قبر ته نږدې زما قبر جوړ دی دلته بیا ما ته دعا کوئ زه دلته راغلی او ګوره من مات من امتي يعمل عمل قوم لوط څوک چې مړ چې دی عمل د قوم د لوط علیه السلام کوي نقله الله اليهم حتى يحشر معهم خدای پاک نقل کوي الته توجبه الته ورسره راپورته کیږي بیا د هغو سره یو ځای او بل نفر په مدینه منوره کې هم
ابن حیلان په نامه سره و. دی به د خدای پر دوستانو اولیاو پر دا شو خلکو به اعتراضونه کول. نو کم وخت چې دی چې روان و یو غټ جوال پر رایله تر دې لاندې مړ شو. نو خلک راولاړ سه په جنت بقیه کې په مدینه منوره کې ښخ کړي. دوهمه ورځ شول قبر یې ګوګ ولاړ دی، نه دی سته نه خاورې سته، صرف هغه قبر و ډبرې و ګرد شان پر هغه ترتیب پراته دي. ورک شو سړی نه دی لیدلی. نو جنت البقیه چې ده هغه د خدای د دوستانو ځای دی. نو خدای د خدای د دوستانو سره شاټ نه منه هغه داسې وایستي. او بل نفر وایي زما سره یو نفر سره و، هغه ډېر ښه سړی و، محمد ابن ابراهیم مؤذن نومېدی. د ده اذان ډېر خوښ و، اذانونه یې وایي خورا ښه اذانونه یې کول. نو زما سره په حج کې ملګری و، کرار په لارې مړ شو. نو هلته مې باره خو نو وړلی نه سوی، قبر مې ور جوړ کړي، هلته مې په لحد کې کښېښود. زه ولاړم. نو بیا وروسته چې د هغې خوا رانلم که ګورم هغه قبر سره شنېدلی دی. چې ومې کتل هېڅ شی په قبر کې نشته. ډېرې مې خوا بده شول چې دا چا وکړي، خو ما دلته قبر یې کښلی و. نو وایي خوب مې ولیدی چې دی راته وایي چې زما زیارت الله جل جلاله جنت بقیع مدینې منورې ته نقل کړي. دلته دشتو هېڅوک نه و، نور قبرونه هم نه و. نو چې بل وخت راسې زما قبر په دغه ځای کې دی، بیا به زما زیارت کوي. نو دغسې دا نیک عمل د انسان سړی د نیکانو سره یو ځای کوي. بد عمل سړی د بدانو سره مخامخ کوي. نو خدای پاکه د بدو خلکو سره مو وساتي، د بدو خلکو د ناستو و پاستو سره مو وساتي، د بدو اعمالو او د بدو خلکو د بد عمل مرته شایسته کوي. بد عمل چې د سړي څخه شایسته سي سړي ته او هغه د اسلام عمل نه وي، د صلحاو عمل نه وي، نو بیا په ورځ کې د قیامت هم په هغه قبر څخه لا بس ورنقلیږي. د هغه بس ولې نبي علیه السلام بارک فرمایي وایي کوم څوک چې مړ سي فقد قامت قیامته، دا من مات فقد قامت قیامته. څوک چې مړ سو بس قیامت د قائم سو. د دغه ځای څخه بالا د سلسله شروع شو. نو چې قیامت کې شروع شو، څوک چې د بدو خلکو څخه وي، بد خلک یې خوښ وي، د هغو کردار یې خوښ وي، نو دغسې باره هغه هلته په قبر کې له د هغو سره یو ځای کېږي، په هغو په ډله کې راپورته کېږي. او که څوک سعید وي، نیکبخته وي، د ښو خلکو اولیاو صلحاو علماو کردار یې خوښ وي، الله جل جلاله یې ورسره یو ځای کوي. وایي که سم هغه نه وي لیدلي او په زمانه کې ډېر پیش تېر سوي وي، خو الله جل جلاله به یې ورسره یو ځای کوي. او بل صحیح حدیث دا دی المحب مع من احب. محب سره د هغه چا وي چې دی محبت لري، دی محبت ورسره کوي. محب د هغه چا سره وي. نو دغسې ډېر احتیاط پکار دی. بعضې دیني احکام دي چې دغه اوس سیاسي ګرځېدلي دي. اوس یو چا راته وویل وایي دلته دا ستر حجاب د ښځو راغلی دی، وایي نارینه ومول موږ هم د ښځو چمونه باره کوو، هغسې چې دوی ته ماسک ووایي ستر وکړي، نو موږ هم ستر کوو. نو دا د دې چې دوی مکمل مخالفت کوي د چې سره د ستر حجاب سره، او دا یو الهي حکم دی، دا سیاسي حکم نه. نو دا چې ته مثال داسې کوي اصل ته نه ګورې آیا دا حکم اوس دا د بندګانو حکم دی چې ته دونه بد په وړې داسې چمونه کوي. نو خو دا څه شي دی؟ دغه بې ستري او بې حجابي د چا خوښه ده؟ هغه د نالایقو خلکو خوښه ده. نو دا خلک به په دا مړه سي د نالایقو خلکو طرف ته ځغلي باله. هغه د سړي خپل اسلام او قرآن او خپل کردار عفت ښه ژوند اطاعت د خدای او رسول یې خوښ وي، نو بیا د هغو خلکو سره خدای پاک یو ځای کوي که څه هم لیدلي نه وي. دا نو دغه شی ستا دا ډېر په دامه د سړی مړ سي په دا قبر کې بس د قیامت شروع سو، بس دغه شی په راځي. نو خدای پاک فرمایي ثم اماته زه وجنم فاقبره، بیا شخ کې ثم اذا شاء انشره، چې د خدای پاک خوښه سي الله ته راوپاسي. ثم اذا شاء چې خوښه سي انشره الله ته د هغو په سب کې راوپاسي. نو موږ به دا سوال کوو چې خدای پاک مجموع د نبي علیه السلام مبارک تر بیرغ لاندې د په سب کې چې خدای راپورته کړي،
نور صفونه چې دي هغه ټوله تاواني دي، ولا که یو صف په خیر دی، ولا که یوه ډله پر خیر ده، غیر د ډلې څخه د خدای او رسول چې پر هغه لاره باندې روان وي او هغه لارې تعقیب کړي وي. نو کله حق ده دا خبره چې لما یقضي پیل نه دی کړی دی انسان ما په هغه شي سره امر هو چې خدای پاک امر کړی دی، چې خدای پاک امر کوي دی هغه پیل نه کوي. نو فلینظر ودي ګوري الانسان په نظر سره د اعتبار او د عبرت الى طعامي وخپل ډوډۍ لره چې څنګه الله جل جلاله دته اماده کوي ور جوړوي چې بارانونه پر اوروي، بیا په مځکه کې واښه راشین کوي، بیا دغه څخه وږي جوړوي، بیا غنم پکښې جوړیږي، بیا هغه د ژرند دته پیدا کړی د پژرند کې وړه کیږي، بیا وړه ځنې جوړیږي، بیا کور ته راځي، بیا خشتیږي، بیا اور بلیږي، تنور ورته جوړیږي، په تنور کې بیا ډوډۍ مشتي، بیا چې په خاصي بیا درته راځي، بیا تاته یوښودل کیږي او بیا ته خورې. دا د یوې ډوډۍ ته دغه حالات وګوره، څه مقامات څنګه حالات پر تېرېږي، بیا ستا خولې ته هغه ډوډۍ د رسېږي او دا ټوله د الله جل جلاله په قدرت سره تیارېږي، جوړېږي، ستا خولې ته د رسېږي. نو ته په نظر سره د اعتبار وګوره. انا په تاکید سره موږ چې سبب نه موږ ته کړي چې الماء اوبه د ورځې څخه صبا معنا ډېرې اوبه، ثم وروسته شققنا موږ چاودوو الارض مځکه شقا په چاودلو ته نازک واښه ده کلکه مځکه وچاودي واښه ته راپورته سي، خدای پاک ورته وچاودي. په انبتنا موږ راشنه کړي دي فيها په دې مځکه کې حبا حبوبات دانې لکه غنم، وربشي، ورجي، نخود دي، دال نخود دي، پړانګۍ دي، عدس دي، وعنبا انګوران راشنه کوو، وقضبا دا مرغه یې بولي، واښه یې بولي، یا لنده دا لانده شان، وزیتونا زیتون راشنه کوي خدای پاک، ونخلا خرماګانې راشنه کوي، وحدائق باغچې راشنه کوي، غلبا چې ګڼې باغچې وي زرغونې، فاکهة میوې خدای پاک په راشنه کوي په دې اوبو سره، وابا هغه سړګاوي چې حیوانات پکښې سړوي هغه پکښې مړېږي. دا متاعا لکم دا څو شیان چې تېر شول ستاسو دپاره نفع ده، تاسې ژوند په سموي، ولانعامکم ستاسې چارپایانو لره هغه بیا هم دا مرغه او دا شیان خوري. دغه ته په نظر د عبرت وګورئ چې دا څونه مراتب پر تېرېږي او بیا در خوراکي پر اماده کېږي. نو فاذا جاءت الصاخه کم وخت چې راسي صاخه یعنې شپېلۍ دوهمه شپېلۍ به وسي ټول انسانان به ژوندي سي. دا به داسې هیبتي حالات وي چې دغه نو ورځ د قیامت یو به په دغه ورځ کې به یفیر او تېښته کوي المرء سړی من اخیه د خپل وروره به تېښته کوي، زغلي به قابل به زغلي چې اوس د حابیل څخه یو ځای د تېښتو د پناه پیدا کړي، ځکه ده خو حابیل په ناحقه وژلی دی. نو په دې خدای پوهېدی چې دا کار مانه روا وکړي، نو بیا دی کله ځان خلاصولی شي د دې څخه، نو تېښته کوي، زغلي به. او هر انسان به دغسې د خپل وروره څخه تېښته کوي، دا ورور په کیسه کې به نه وي. و امیه د خپلې مور څخه به تېښته کوي، و ابیه د خپله پلاره څخه به تېښته کوي، د ډېره هیبته چې یو ځای د نجات پیدا کړي، و صاحبتي د خپلې کوروالا څخه به تېښته کوي. په دې دنیا کې خو هر رقم درواغانو مصیبت دوژخ ته ځان اچوي د دغو ماینو اولاد دپاره. و بنیه د خپلو زامنو څخه به تېښته کوي. لکل امرئ هر سړي لره به منهم له دې څخه یومئذ په دغه ورځ کې شان یو شان وي یغنیه چې دی دا بله څخه غني کوي، دی به مشغوله کړي په خپل ځان باندې، هېڅ چاته بې فکر نه راځي. نو دا ورځ چې وایي سړی ذکر کړي د خپل اولاد، ورور، پلار، ماینې، زامنو دپاره د خپل آخرت نه خطا کوي. خپل اوس خو ورونه وي، څو ورونه سره ګټي، دا یو ورور یو مخ درواغان وایي، چمو پرېب کوي، پیسې ګټي، په هغو یې خوري، هغه ولا کور ودانۍ لا وایي، خو د آخرت ورته خطا کړی دی. په درواغانو دا پیسې په حرامه وجه ورته برابروي، ته جوړوي، اخر په اختلاف سره اخته سي، یو را بل دښمن سي، بل دا بل دښمن سي، ولې حرام خوري په مابینځ کې راسي. جایداد د پلاره پاتې سي، یو ورور ډېره واخلي، بل لږ واخلي، بل یې ورور ته نور کوي، بل هغه نو کې خوارکۍ د زبان یې هغه ته نور کوي، خوند یې تېر څوک د خوندو څخه ګرځي، دا غیر شرعي اعمال چې پکښې راځي په جایداد، بره اختلافات پکښې راځي، بره یو د بل سره سر کړه کوي دښمنان. نو دغسې دی بې غني کړی وي. نو وجوه یومئذ به په دغه ورځ کې چې دا شپېلۍ پوسي دا ورځ به وي، یومئذ مسفره، په دا ورځ کې به مسفره وي، روښانه ځلېدونکي مخان به وي، ضاحکة خندرویه مخان به وي، چې نعمتونه وویني سخت به خاندي، مستبشره چې په زړه کې څوک خوشحاله وي، په زړه کې خوشحالي ورته پېښ وي، دا بیا بل کم خوند لري د زړه خوشحالي. زړه چې خوشحاله وي خوله باره خپله خاندي، نو هغه په زړه کې غټه مستبشره، یعنی په زړه کې هم پسې خوشحاله وي، زیري کوونکي وي،
خوشحاله کوونکي وي. دا خلک داسې مخونه به هم وي چې هم به مخان به پړک وي، روښانه به وي. نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسې د شپې لمونځونه کوئ، د ورځې به ستاسې مخونه روښانه وي، روښنایي به لري. نو د شپې په لمونځو سره د سړي مخ روښانه کیږي. ښایست دغه دی. دا بعضې ځوانان دي پوډر په مخ وهي، پوډر مه وهئ، راسئ څه شي وکړئ، د شپې د تهجد لمونځ وکړئ، د شپې د تهجد لمونځ چې مو شروع کړئ، نو بیا به ستاسو مخان ډېر روښانه وي. نبي علیه السلام مبارک فرمایلي د تاسې به راوپاڅېږئ په ورځ کې د قیامت چې دومه شپېلۍ پسې حفاتن لس پښې، عراتن لس، مشاتن په پښو، غرلن ناسونه کړي. نو بیا یو بیبي مبارکه وایي چې آیا موږ به یو د بله سره ګورو؟ نبي علیه السلام مبارک ویلي کل امرئ منهم یومئذ شان یغنیه، هر سړي ته به یو شان چې دی به غني کړي، په دې ته چاته څوک نه ګوري چې ته څنګه یې څنګه نه یې. نو دغسې څوک د شپې لمونځونه کوي مخ به د ورځې روښانه وي. څوک په سختۍ کې سختي وي پر ده باندې عبادت د خدای پاک یا ډېره ګرمي یا یخني، هم بیا په ورځ کې د قیامت مخان ډېر روښانه تازه وي. ووجوه مخونه به یومئذ په دغه ورځ کې علیها پر دې مخونه باندې غبرة غبار به وي، ترهقها پټ کړي به وي قطرة ظلمت تاریکي، هم به خړ پړ وي، په تکه توره شپه کې وي، مخان به لکه توره شپه داسې وي. اولئک دغه کسان چې بیا دي هم الکفرة چون کافران دي، الفجرة چون فاجران دي، هم کفر کوي هم فجر کوي، هم اعمال فاسد هم عقیده فاسده، هم کافران دي هم فاجران دي، فجر نارواوي کوي. نو الله جل وعلا دې موږ د کفرو او فجرو څخه وساتي، دا دې مخان روښانه کړي. وما علينا الا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.